زه دې نږدې ورځو کې الله توفیق راکړي یو چکر مې ولګو مقبرې ته سهار کې. نو هلته هسې بیا ولاړو ماسې سوچ مې کوو یو دا خبره مې ذهن ته راله ما دلته دلته څومره پراته دي، دلته جګړې ختمې شوې، دلته مال ختم شو، دلته دبدبه ختمه شوې ده، دلته رعب ختم شوی دی، دلته د دې خاورو لاندې ښایست پروت دی، د دې خاورو لاندې ځواني پرته ده، د دې خاورو لاندې زنانه پرته ده، د دې خاورو لاندې سړی پروت دی، د دې خاورو لاندې مالداره دی، د دې خاورو نه قریب دی. هغه چې نه یې لګېده د خپل ورور سره، د خپل ملګري سره، د خپلوانو سره، هغه دلته پروت دی. هغه چې لګېده هغه دلته پروت دی. هغه مونځګزار دلته پروت دی د خاورو لاندې، هغه بېلماز هم پروت دی. هغه د الله په دین چې مینو هغه هم پروت دی، الله په دین چې نه دی مین هغه هم پروت دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه چې روان و هغه هم پروت دی، هغه چې نه روان هغه هم پروت دی. اشنا ځای دی.